من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هماغه ذات دی چې ستاسو لپاره ځمکه فرش وغوړوله، اسمان چت جوړ کړ، له پاسه یې اوبه راوورولې او په هغو سره یې هر ډول حاصلات راوویستل، تاسو ته یې روزي ورسوله. نو کله چې تاسو په دې پوهېږئ نو نور د الله سیالان مه انګیرئ. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. او که تاسو په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې موږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زموږ دی که نه، نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ، خپل ټول هم فکران را وبولئ، یوازې الله پرېږدئ، نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ. که تاسو رښتیني یاست نو دا کار وکړئ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. او که تاسو دا کار ونه کړه او یقین ده چې هیڅکله به یې ونه شئ کړای، نو وویریږئ له هغه اور نه چې د هغه خس خاشاک به انسانان او کاڼي وي چې تیار کړی شوی دی د حق د منکرانو لپاره. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او ای پیغمبره، کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې یې ویالې بهیږي. د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي. کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړی شي نو هغوی به ووایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه. د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسیږي.